افغانستان ته د هند د غنمو د انتقال په وړاندې د پاکستان نوی شرط. سلام ستړي مشئ، زموږ سولا ټي وي چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د سخت حالت سره مخ دي او د هند له لوري په دې حالت کې د 50,000 ټونه غنمو مرسته اعلان شوه، د پاکستان له لوري د دې مرستو د لیږد په وړاندې د خنډونو جوړول دوام لري. هندي رسنۍ وایي چې د میاشتې له انتظار وروسته هم پاکستان د هند موټرو او لاریو ته لار نه ورکوي چې د هند خلکو له لوري د افغانستان سره مرسته شوي غنم انتقال شي. د راپورونو په وینا اوس د پاکستان حکومت دا شرط ایښی دی چې هندي غنم به د پاکستانیو لاریو له لوري افغانستان ته وړل کیږي. د دې لپاره به 1500 لاریو ته اړتیا وي او په یو میاشت کې به دا ټول غنم انتقال کیږي. د یادونې وړ ده چې د هند له لوري د افغانستان سره مرسته شوي 50,000 ټونه غنم یو د تر ټولو لویو مرستو څخه ده. د پاکستان حکومت په داسې حال کې افغانستان ته د دې غنمو د انتقال مخنیوی کوي چې په خپله په ورځني ډول د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي، مګر په عمل کې بیا د بل لوري مرسته شوي توکي نه پرېږدي چې افغانستان ته انتقال شي. د چارو شنونکي وایي چې د پاکستان له لوري دا ډول خنډونه جوړول دا ثابتوي چې پاکستان د هند سره خپله سیالي په ډیره غیر اخلاقي ډول پالي او ان د افغانستان د خلکو دې سختې ورځې ته هم نه ګوري او بیا هم د افغانستان د خلکو ګټې د نورو هیوادونو سره د خپلې دښمنۍ قرباني کوي. شنونکي پاکستان په دوه مخې تورنوي، وایي چې د رسمیت په هکله هم پاکستان دوه مخې دی. د یوې لوري د نړۍ څخه غواړي چې د افغانستان د نوي حکومت سره تعامل وکړي، د بل لوري بیا همدا حکومت په خپله په رسمیت پیژندلو دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان نوي حکومت دې د پاکستان په وړاندې د پوره دقت څخه کار واخلي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.